د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه باندې د راتلونکي میاشتې د نومبر د میاشتې د 1 تاریخ څخه د پاکستان د حکومت د پریکړې له مخې دوی وایي چې ممکن دا دروازه پاسپورټ شي او پر دې دروازه چې بیا څوک تګ راتګ کوي پر پاسپورټ به وي. د لغړي اتحاد مشر غوث الله راسره ولاړ دي. له هغه څخه به پوښتنه وکړو دوی د دغه د پاسپورټ د وفري کټې ته په کوم نظر ګوري او د دوی رد عمل به د دغه په وړاندې باندې څه وي. موږ رد عمل دا دی چې موږ مجبور یو، موږ د مجبورۍ سره راوځو، روډ هم بندوو، موږ احتجاج هم کوو. زموږ چې په کومه لیول طریقه جوړیږي موږ خو په خواستو په دغه باندې نفسونه وخته، زموږ د ښار سیاسیانو نفسونه وخته. موږ دا وایو د سرکار ته وایو، د وطن ته وایو، که هغه حکومت که دا حکومت موږ د دواړو څخه دا خواست کوو. دا که په خواست باندې حلیږي خو ولې خواست که په خواست نه حلیږي موږ روډونه هم بندوو، موږ احتجاجونه هم کوو، موږ ریلونه هم کوو. موږ ته د وروره تګ راتګ راکوو چې موږ ته د باډر ته وروره زموږ روزګار دې نه بندېږي، زموږ روزګار دې نیوکه نه کېږي. ډېره مننه. خیر اوسه. ډېره مننه.